په یو وسلوال برید کې 15 پاکستانی عسكر وژل شوي. د کابل غږ یوازې کابل د یوټیوب چینل لیدونکو سلامونه او ښې چارې د بشپړ راپور لپاره د دې ویډیو تر پایه راسره اوسئ. په پاکستان کې امنیتي چارواکي وایي چې نامعلومه وسلوالو د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د پولیسو په یو غزمي برید کړی، 15 تنه وژلي او 9 نور یې ژوبل کړي دي. برید نن سه شنبه اپریل 12 د ډیر اسماعیل خان د تحصیل کراچي په سیمه کې شوی دی. د ډیر اسماعیل خان د پولیسو ویاند علي جنجوعه د امریکا غږ ډیوي څانګې ته وویل چې د پولیسو 2 موټرونه په غزمه بوخت و چې وسلوالو لومړی په توغندي ویشتلي او بیا یې پرې ډزې کړي دي. د وژل شویو پولیسو نومونه کامران، جمشید، منور، میرزا علي او عبدالرحمن ښودل شوي دي. ژوبل شوي روغتون ته انتقال شوي او د وضعیت په اړه لا معلومات نشته. وسلوالو له برید وروسته تښتېدلي دي او کومې ډلې لا د دغو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. چارواکي وایي تر دې یوه شپه مخکې یو بل برید کې 2 نور پولیس وژل شوي وو. پولیس وایي په دې وروستیو کې په دغه سیمه کې په امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي او په 2 ورځو کې 9 پولیس وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. دا برید داسې مهال کیږي چې د تحریک طالبان پاکستان د سپرلنیو عملیاتو د پیلولو خبر ورکړی دی. دا لومړی ځل دی چې پاکستانی طالبان د روژې په میاشت کې د داسې عملیاتو د پیلولو خبر ورکوي. د پاکستانی طالبان ویاند محمد خراساني څو ورځې مخکې په یوه اعلامیه کې وویل چې دا عملیات به د روژې په لومړۍ ورځ پیلیږي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه او د هغوی همکاران به پکې په نښه کیږي. د رسمي شمیرو له مخې په تیرو شاوخوا 20 کلونو کې یوازې په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو په بریدونو کې څه باندې 1500 پولیس او سرتیري وژل شوي دي او زرګونه نور ژوبل شوي دي. ګرانو لیدونکو، لدې چې د دې ویډیو تر پایه راسره وئ، مننه کوم. د نورو تازه او کره خبرونو او معلوماتو لپاره د کابل غږ چینل سبسکرایب او خپل نظریات د همدې ویډیو په کومنټ کې له موږ سره شریک کړئ.